سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن سهشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 15 چې د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر له 2 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له تاجکستاني سیال سره د متقي ټلیفوني خبرې. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل تاجکستاني سیال سره پر دوه اړخیزه همکارۍ خبرې کړې دي. د ټرمپ ادارې له لوري د افغان کډوالو د دوسیو ارزونه. ټرمپ ادارې د ټولو پناه غوښتنې دوسیو او ځانګړیو مهاجرت ویزو بهیر درولی دی. او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم سره کابل کې د ترکیې سفیر جنک اونال د مخه لیدنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل تاجکستاني سیال سره لیدلي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږۍ او سیمهییزو ابتکاراتو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. متقي ویلي چې افغانستان او تاجکستان په وروستیو کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ پر لور د اعتماد فضا رامنځته کړي، خو ځینې کړۍ هڅه کوي چې دغه مثبت روند زیانمن کړي. نوموړي د تاجکستان په خاوره کې وروستۍ رامنځته شوې امنیتي پیښې او د چینایي اتباعو مرګ ژوبله د غندنې او تعصب وړ بللې او د سیمه ییز ثبات لپاره د ګډو همکاریو پر اهمیت ټینګار شوی. د غرض اسلامي امارت د سرحدي امنیت د ټینګښت، د ګډو تحقیقاتو او د هر ډول همغږۍ لپاره بشپړ چمتووالی ښودلی او د شریرو عناصرو پر وړاندې ګډ اقدامات د وخت اړتیا بللې. بلور د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د سرحدي همغږۍ د پیاوړتیا ملاتړ کړی او ټینګار کړی چې تاجکستان له افغان حکومت سره د مثبت تعامل پلوی دی او هغه مغرضې ډلې ردوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابۍ ته لمن وهي. دواړو وزیرانو د سرحدي ځواکونو د منظمو تماسونو، د امنیتي همکاریو د ګډو کمیټو او د تخنیکي ناستو پر دوام هوکړه کړې تر څو سیمه د زیات خپلمنځي اعتماد او ثبات شاهده وي. د ټرمپ ادارې د ټولو پناه غوښتنې دوسیو او ځانګړو مهاجرت ویزو بهیر درولی دی. د سپینې مړۍ ویاندې ویلي چې د ټرمپ ادارې د ټولو پناه غوښتنې دوسیو او ځانګړیو مهاجرت ویزو بهیر درولی دی. د ټرمپ اداره اوس د هغو ټولو افغانانو بیا کتنه پیل کړې چې د جو بایډن لخوا امریکا ته راوستل شوي دي. نوموړي د ټرمپ له قبله ویلي هر هغه څوک چې د امریکا ملي امنیت یا وګړو ته ګواښ وي له هیواده به وایستل شي او هغه به هیڅکله له دې دریځه شاته نشي. د نوموړي په وینا مشران دا مسؤلیت لري چې د خپل ولس ګټې وساتي او پرمختګ ورکړي، نه د بهرنیانو. نوموړي زیاته کړې چې له همدې امله ولسمشر ټرمپ تر هر وخت زیات ژمن دی چې د امریکا حاکمیت بیرته په بشپړه توګه راژوندی کړي، د پولو په خوندي ساتلو، د ټولو غیر قانوني بهرنیانو په ایستلو او د یو قانوني مهاجرتي نظام په بیا رغولو سره چې د هیواد لپاره ګټور وي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم سره کابل کې د ترکیې سفیر جنک اونال د مخه لیدنه کړې. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، متقابل تفاهم او د هر اړخیزه همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. ډاکټر محمد نعیم د افغانستان او ترکیې ترمنځ تاریخي، فرهنګي، مذهبي او سیاسي اړیکې ژورې بللې او د راتلونکي لپاره یې د لا پراخو همکاریو هیله څرګنده کړې. د ترکیې سفیر جنک اونال زیاته کړې چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي او د افغانانو سره د هر ډول ملاتړ او همکارۍ لپاره ژمن دی. د غرض دواړو لوریو د اړیکو او متقابله همکاریو پر دوام ټینګار کړی. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی په کوربه هیواد کې د متحده عربي اماراتو د اتحاد 450مې کلیزې لمانځ غونډې په مراسمو کې ګډون وکړ. حقانی د اماراتو سفیر ته مبارکي ویلې او د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو پر لا پیاوړتیا او پراختیا یې ټینګار کړی. د یادې لمانځ غونډې په ترڅ کې حقانی له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماټانو سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو هم خبرې کړي.
او وروستی خبر همدا چې په تهران کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست فضل محمد حقانی د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ د خونې له رئیس محمود سیادت سره لیدلي. په دې لیدنه کې حقانی د ایراني سوداګرو له لوري په افغانستان کې د نندارتونونو ګډون ستایلی او زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. نوموړي ډاډ ورکړی چې سفارت به ایراني سوداګرو ته د خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړي. بالور سیادت د ایراني سوداګرو لپاره د ویزو د صادرېدو بهیر د اسانتیا له امله د افغانستان له سفارت مننه کړې او دا کار یې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بللی. نوموړي ټینګار کړی چې د ایراني سوداګرو سفرونه افغانستان ته د دغه هیواد په اړه مثبت لیدلوری رامنځته کړی دی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅاری په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا نه خبرونه د الله پامان.